میاشت انسان سره د تخلیق او د پیدایښت او د خلقت کوم هدف چې دی هغه ته رسیدو کې مرسته کوي. ځکه دغه میاشت الله جل شانه د برکت میاشت ګرځولې رمضان میاشت او د دې برکت بیرته الله جل قرآن ته منسوب کړی دی، قرآن ته منسوب کړی. رمضان میاشت ځکه بهتره ده چې په دې کې قرآن نازل شوی، یعنی بیرته دا کریډټ قرآن ته ورکړی. او قرآن چې دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قرآن کریم چې دی هغه الله جل فرمایي چې هغه داسې کتاب دی چې د نیکۍ لارې ته د نیغې لارې ته صراط مستقیم ته اقوم هغې لارې ته ویل کېږي. مفسرین وایي چې ډېره نږدې وي او ډېره صاف او پاکه وي او د هر قسم مشکلات نه پاري. زمونږ ستاسې د انساني ذهن کې چې څه مثالونه راځي خو دا فری وی یا های وی چې ورته ویل کېږي په خارج کې د افغانستان کې نشته ورسره بلد نه یو. فری وی یا های وی یا موټر وی چې په هغې کې هېڅ قسم دا څنګون ته هم دغه لګېدلي جالونه لګېدلي چې څوک مزاحمت ونه کړي، ګاډی چې روان شي بس سیده ځي. نو قرآن کریم چې دی اقوم ده، ډېره سیده، ډېره نیغه، ډېره صفا ده د انسان د زندګۍ لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين. الله جل شانه د قرآن په وجه ځینې قومونه بره رسوي او نور قومونه لاندې غورځوي. معنا دا ده چې د قومونو د عروج او زوال، د قومونو د لوړتیا او ځوړتیا د هغه سبب چې د قرآن کریم دی. هغه قومونه چې قرآن راواخلي په هغې عمل وکړي، هغې باندې خپله زندګي جوړه کړي، خپله انفرادي او اجتماعي زندګي هغه په قرآن سره برابره کړي، دا قوم عروج دی. هغه قوم چې هغه دا کار نه کوي هغه لاندې راغورځي. موږ که د تاریخ په اوږدو کې اسلامي امت کله د عروج دور تېر کړی دی نو هماغه وخت چې موږ د قرآن سره تړلي یو، موږ د قرآن کریم سره تړلي یو. او کله چې اسلامي امت راغورځېدلی دی هغه د قرآن ته د شا کول د وجې نه راغلی. دا دومره مهمه خبره ده. اینقدر گپی بسیار مهم است. خواهرای عزیز، برادرای گرانقدر، ببینید نبی کریم صلی الله علیه وسلم در زندگی خود در سیرت مبارکش که بخوانید چقدر مشکلات دیده بود، چقدر مشکلات. یعنی از حمله جانی که سرنشان شده بود تا اینکه سر ام المؤمنین حضرت عایشه انها واقع افق بیان تانست که تهمت سرشان زده تا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف ببینند. دخترایشان در پیشوی مردم برشان گفتن که ما دخترت طلاق کردیم. بسیار زوردار. در طائف به سنگ زده شد، به سنگ ها، سنگریزه ها، وجودش به خون آلود شد. در واقعی بدر و در حنین و در دیگر غزوات ببینید چقدر تکالیف کشید، ولی در روز قیامت هیچ شکایت نمیکنه. از خانه خود در مکه اینا کشیدن، مجبور کردن به هجرت، وطن خود ترک کرد. 500 کیلومتر راست از مکه تا مدینه و این با پای خود همین تنها امرای حضرت ابوبکر صدیق رفت ویرا پیدل چیکرد. ولی تمام کارا که شد نبی کریم صلی الله علیه و آله در روز قیامت هیچ شکایت نمیکنه، صرف یک شکایت میکنه. و قرآن کریم خوره در سورت فرقان یعنی قرآن کریم در اون صورتی که در اون صورت ثبت کرده در روز قیامت نبی کریم صلی الله علیه و سلم استاد میشه و میگه که یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یک شکایت میکنه و خداوند جل شانه باز ببینید وقتی که قاضی الله باشه و مدعی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بس حالت مشما چی باید در محکمه الله جل شانه که خداوند میفرماید و کفا بنا حاسبین، ما کافی هستم که حساب کنم. هیچ چیز از اون چی نمیشه. عادل است، قهار است. او قاضی باشه او فیصله میکنه و مدعی کی باشه نبی کریم صلی الله علیه و سلم. کیس چی است؟ دوسیه چی است؟ قرآن کریم و پشت سر گذاشته است. ان قوم اتخذوا هذا القرآن قوم ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم، قوم خودش، امتش، همین تمام مردم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در برابرشان مسئولیت دعوت داشت. قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قرآن را پشت سر گذاشته. و ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمه الله او میفرماید که هجر چی است؟ یعنی هجرت چی است از قرآن کریم؟ این است که اول خود ایمان نیاری بالای قرآن کریم. ایمان را نولی دا یو هجرت دا خلق دویوانی دا دعوت. ایمان دی را ول ځان دی بګوي نه کړ د خلکو باندې خپل دعوت ځان دی بګوي که عمل دی به ونه کړ د خلکو باندې دعوت.
عمل به کړی دی خو دغه نظام د لپاره کار نه دی کړی د قرآن د نظام لپاره د دې دعوت نه چلول دا خلک پریشان دي د دې وجه دا عادي خبره نه ده موږ بارها په دې سټیج خبره کوو بارها من څوم کال مسلسل پروژه کې دا خبره کوو دلته تذکیر کوو این تذکیر سالانه است تذکیر سالانه چون جشن قرآن است در این ماه قرآن نازل شده یعنی جشنواره قرآن نزول قرآن کریم است به این خاطر اینجا تذکیر میشه اصلا این است که در 365 روز سال ما قرآن را باید تطبیق بکنم قرآن باید انعکاس پیدا بکنه قرآن کریم انعکاس پیدا بکنه در زندگی ما در زندگی انفرادی و در زندگی خانوادگی و در زندگی اجتماعی ما قرآن باید ډاکټر په حیث ما په ژوند کې انعکاس وکړي خلک باید وګوري چې زه قرآني ډاکټر یم که زه ډاکټر یم که زه تاجر یم خلک باید پوه شي چې دا قرآني تاجر دی که زه صفاکار یم خلک باید پوه شي چې دا مسلمان قرآني صفاکار دی د ده کار چې د نور سره فرق دی ځکه قرآن کریم کې الله وایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله متطهر پاک دی پاک خلک خوښوي نو هغه کارګر چې پاکي او صفایي صحیح نه کوي ان الله يأمر بالعدل والإحسان فإحسان من الله امر کوي ان الله مع المحسنين قرآن وایي احسان چی شته چې کار په ښه شکل سره وکړي رئیس صاحب دی ګوري کنه دی ګوري عبیدي صاحب او سرتوي صاحب دی ګوري کنه دی ګوري کاکا حسین دی ګوري کنه دی ګوري تا کار سره صحیح سره راسي کیمرا لګیدل ده کنه لګیدل ټیک کار صحیح سره راسي نرس هم دغه شانې ډاکټر هم دغه شانې کانټین والا هم دغه شانې یعنی کار صرف د دې په خاطر باندې کې چې معاش اخلم کار صرف د دې په خاطر نه کوي چې پیسې هغه عمران معاش لپاره خو شی ضرور دی پیسې ولیکن کار د دې په خاطر کوم چې په کائناتو کې چې الله کوم موقعیت ما تراکل زړه موقعیت کې دا به د قرآن پر انا کې زکو دی به انعکاس پیدا منعکس شو اخلاق قرآنی در اخلاق اگر نشو باز این صحیح نیست این کم ما شما دعوای ما شما صحیح نیست و باز ببینید یک خداوای نبی کریم صلی الله علیه و سلم که بالای کسایی که قرآن کریم را پشت سر گذاشته بود او را نگرفت خود نفهمان به او عمل نکرد به او برای قرآن دعوت نکرد و نظام قرآنی برای او کار نکرد برای او دعوا میکرد دعوای دوم خود الله جل شانه میفرماید کسایی که اونا میاین و اونا ایمان نداشتن بالای قرآن کریم ایمان نداشتن و یا تکذیب آیت های قرآنی را میکرد نیست دروغ است خداوند جل شانه اونا را میگن که ما قرآن برتان روان کردیم شما ایمان نوردن بالای ایمان قرآن ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون و شما ایمان نوردن و نه تنهایی که ایمان نوردن خدا نفهماندن با قرآن کریم ولم تحیطوا بها علما احاطه علمی خدا با قرآن کریم اما ذا کنتم تعملون شما چی میکنن خی چی میکنن این عبارت ببینید ختم کول ډیر جالب دا عبارت ډیر جالب دی اما ذا کنتم هغه څه کارو چې تاسو کوئ این وخت کې نه میکړي بلې ډاکټر میکړي خو تشخیص نه میکړي خی چی میکړي وظیفه چی بود د ایمرجنسی بود او مریض نه میکړي خی چی میکړي ابي شو کې ته میکړي نایټ ډیوټي خی چی میکړي مریض نه میکړي یعنی کار دی ګټ باندې مو کنټین ولا د شپه تر کړو کنټین نه کیږي کټیل باندې شپه ده نو تاسو ته باید څه تاسو څه کول لکه تاسو شپه مړه ده نو ته وی چې بل ځای او کنټین کول نو څه کول معنا دا چې تاسو اصلي کار دا نو قران کریم موږ ته دا خی چې تاسو اصلي کار په قران باندې فهم او باغی عمل کولو تا ته ما یو ګایډلاین درکړو تا ته رهنما درکړ شو د ژوندۍ او تا باغی باندې عمل نکوه بوی دې کنه اما دا کوم تاسو کول څه فی خطر مهم یعنی کار اساسی هدف اساسی زندگی ما شما این است که قرآن بگیریم نه تنهایی که تلاوت بکنیم یتلونه حق تلاوتی یعنی تلاوتش به شکل احسن بکنیم ولی خود بفهمانیم به قرآن ځان به پوی کو او به د قرآن راوخلو په زندګۍ کې عمل دې لپاره ټول کال کې 315 ورځې په متاسب باید مصروف اوسئ سهار هم چې راځو دم ذهن کې چې زه د ډاکټر په حیث باندې قرآن باندې څه غوښتنه کوي زه نن زما د کارډیک سرجن په حیث څه کوم څه باید زه د ریس په حیث زه د سرطبیب په حیث زه د ډاکټر په متخصص په حیث شیف د ډپارټمنټ په حیث زه د نرس په حیث زه د ډاکټر په حیث زه په آی سی یو کې مصروف زه په ایمرجنسي کې زه څه وایي قرآن باندې څه غواړي
قرآن خبری کوي، این کلام زنده است، این کتاب زنده است. این قوم ها را به عروج میرسانه و این قوم هایی که این را پشت سر میمانند او را پایین میارن، از استیج رهبری پایین میارن. شما ببینید در یک چیزی کم 2 میلیارد مسلمان ها در دنیا چی حیثیتش است؟ زمون غرونه، زمونږ خویندې زمونږ په وړاندې شهیدان کېږي، غذا یې پې بنده کړې ده، ډوډۍ پې بنده ده، دوا پې بنده ده، شفخانه ورته ولي، مکتب ورته ولي، او موږ هېڅ نشو کولی، مسلمان هېڅ نشي کولی. دا مسلمان دومره بې ایمانه شوی دی چې هغه دروازه نشي خلاصولی، چې دروازه خلاص ډوډۍ ورکړو، وسله نه ورکوم، طرفدارۍ ته نه ورځم، خیر دی دا ډوډۍ ورکوم، د ولږې نه مړه کېږي. موږ چې نشو کولی دې نه د ذلت هغه وروستی حالت کې او ولې ځکه چې قرآن مشارکت دی. محترم ورونو، محترم خویندو، الله جل شانه فرصت راکړی، سبب دا فرصت موږ سره نه وي، نن موږ سره شته دی. راځئ چې په قرآن کریم باندې ځان پوه او د رمضان په میاشت په دغه بهتره میاشت الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. څوک چې حاضر شو دې میاشتې ته او قواعد یې پوره و، شرایط یې پوره و، د میاشتې روژه دې ونیسي. که څوک مریض و او یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر، بیا دې په نورو ورځو کې روژه ونیسي. خو د رمضان میاشت د روژو لپاره ده. ولې؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى دې پیدا کېدو لپاره برای شما روزه فرض شده، مثل که برای امتهای گذشته فرض شده. بخاطر چی؟ لعلكم تتقون، تاکي شما تقوا پیدا وکړئ. تاسو تاسو تقوا پیدا کړئ. تقوا د څه لپاره؟ کله چې تقوا دې پیدا کړل، طالب څه ویل کی ته متقی ویل کی. کله چې تقوا پیدا شوله ته به متقی شوې. چې متقی شوې ګټه څه شوله؟ تا لپاره ګایډلاین راغلی هدى للمتقين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا خو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خو اوس ټول خلک ته استفاده نه کوي. استفادې ورتیا څوک پیدا کوي؟ د استفادې ورتیا هغه څوک پیدا کوي چې هغه متقی وي. هدى للمتقين. نو د متقی کېدو لپاره تقوا شرط دی. او تقوا به څنګه پیدا کیږي؟ روزه د باندې فرض شوه. نو دا روزه هم د دې لپاره فرض شوې چې تاکي تقوا پیدا شي. او کله چې تقوا درکې پیدا شوله نو ته به د دې قرآن کریم نه استفاده کولی شي. او کله چې د قرآن کریم نه ته استفاده وکړې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اهل القرآن چې دي دا د الله جل اهل الله وخاصته، دا د الله اهل دی او خاص خلک دي. د قرآن والا خلک دي د خیر ټولې خبرې تمامي گپهای خیر کې از خداوند به چی وابسته کړه؟ به قرآن کریم. شرطش با قرآن. مثلا خیر قرآن کریم می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، خیر من الف شهر. د دیگه جای قرآن کریم می فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے خلقو ایها الناس، اے خلقو ای مردم خبر شوید قد جاءتكم یقینا که برای شما آمده موعظة من ربكم، یک موعظه از طرف الله جل آمده. موعظه چی است؟ واعظ چی است؟ واعظ کلامی را گفته میشه که او دلها را نرم میکنه، زلون نرمی، سترگونه اوخ که روانه، باقی که وعدی، باقی که وعیدی، باقی که ویری، باقی که زیری، باقی که حتیفی. او قرآن که رکلوشان موجود دی قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. او شفاء ده، شفاء هغه څه چې امراض د منځه وړي. شفاء ده د څه لپاره؟ د هغو ناروغیو لپاره چې په سینه کې پیدا کېږي.